شاه صاحب زه به ستاسې په اجازه ورته خپل ملي بیرغ ته وختلې سلام د افغانستان د استقلال 104 کلونه برابر شو. درې ټولو ته مبارکي ویم. موږ سره خو ډېر مشران ناست دي، ستر مشران، او داسې دا چې کوشش به دا موږ کوو چې دا شی موږ دوامدار وساتو، او خصوصا خپل ځوانان خپل ماشومان دغه شانې پروګرامونو ته راولو. که دا شی موږ هغې ته ونه ښیو، څوک به یې ورته ښیي؟ دلته خو مکتبونو کې ورته دا شی نه ښیي. نو موږ به تاسې په خپل دا تاریخ خپله دغه د غازي امان الله خان چې 104 کاله مخکې انګریزانو ته دلته دې انګریزانو ته شکست ورکړی او د دغې ازادي او د دغې خپلواکي به ورته ښیو او د تاریخ به ورته تکرارو. دا ډېر مهم دغه دي. بل غازي امان الله خان چې زه ولې موږ ولې د هغې افغانان اکثر له د هغې دغه خپلواکۍ ورځ په ډېر توده او ډېره په دغه سره مانځي، ځکه هغه یو اصل ازادي وه. اصل ازادي داسې وه چې غازي امان الله خان نه د پاکستان نه ټوپک اخیستی و، نه د روس نه ټوپک اخیستی و، نه د امریکې نه ټوپک اخیستی و، صرف د افغانانو په مټ باندې شکست ورکړی و انګریزانو ته. او انشاءالله دا به موږ همیشه لپاره یاد ساتو او هېڅکله به یې هېر نه کړو، ځکه غازي امان الله خان کوم فکر او کوم سوچ و، که چېرته هغه پاتې وی، تاسې یقین وکئ چې افغانستان به د اروپا په شان دی جوړ وي، افغانستان به د دوبۍ د قطر په شان دی جوړ وي. ځکه په یو ملک باندې ته اټم بم ګزار کا، په جاپان باندې 2 اټم بم امریکي ګزار کړه، یعنې دغه یې کړه، استعمال یې کړه، مګر هغې جاپان خراب نه کړو، ځکه هلته تعلیم و. او که د یو ملک نه ته تعلیم قلم والې، هغه ملک بغیر اټم بم ختم او تباه او برباد دی. نو زمونږ دغه اوسني بیا دغه پروګرام د خوشحالۍ پروګرام دی، دا ورته ویو چې په پلونو باندې یا په سړکونو باندې یا په دغه شیانو باندې وطن نه آبادېږي. وطن چې آبادېږي هغه په قلم باندې او په مکتب باندې آبادېږي. او مور چې دا مور دغه جلۍ بله ورځ مور ګرځي، دا یو مدرسه ده. ته چې مدرسه بنده کړي، ته چې پوهنتون بند کړي، نو دغه خلک خو تورې شپې طرف ته روان دي. یو ورځ مکتب بندول چې دا یو ستر جرم دی. 2 کاله کېږي چې زموږ د خویندو میندو مکتبونه بند دي. او ما ته افسوس په دې راځي، ته خو سپینې خبرې کوم، ورته د یو پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم، چې ستاسې بچیان دې په قطر کې د امریکایانو په پوهنتون کې زامنه لورګان سبقونه وایي، ستاسې بچیان دې په کراچۍ په کوټو کې سبق وایي، او زما په کابل جان کې چې د اسلام دغه من خلکو ته رسولی، هلته تا زما د خویندو میندو په مکتبونو باندې پابندي لګولی چې دلته وروره اسلامي ټولنه نه ده او دا نه ده. دا کمې بانې، دا کمې دغه دي. دا خو داسې ظلم دی چې ګوره زه د روسانو ولاکې دومره ظلم زموږ په مکتبونو سره کړی، ولاکې دا 20 کاله امریکایانو دومره ظلم زموږ مکتبونو سره کړی، لکه دا اوس چې زموږ خویندو میندو سره ظلم روان دی. ځکه قلم یا زده کړې چې بند شي او ملک تباه او برباد کېږي، نو خدای په لحاظ باندې په دې سوچ فکر وکړئ. بل د افغانستان ملي 3 رنګه بیرغ دا د 40 میلیونو افغانانو بیرغ دی. تاسې ما ته داسې یو ملک وښیوه چې یو ملک یو نظام بدل شوی او هلته بیرغ بدل شوی. بیرغونه ملي شی نه څوک نه بدلوي، ملي سرود، ملي بیرغ او د کار اخلي کار ته سپارل قانون اساسي ده. د 40 میلیونو افغانانو غوښتنه ده. ته ملي سرود ته کفر وي او خپله د 4 کیمرو والا موبایل په مخامخ جیب کې ایښی چې پکې یوټیوب شته دی، فیسبوک پکې شته دی، ټیک ټاک پکې ګوري، بېادبي د مافي د دنیا هر ارامېتوب ته تا ته جایز دی. زما ملي سرود کفر دی. دا کوم اسلام، دا کوم دغه ته ماته ښیي. په 6 نوي کې په عکس باندې زه والم، د ټیپ په پیڅه باندې زه والم. اوس چې داسې مهربانه تا په افغانانو باندې دا شیونه بند کړي، دا هېڅ موږ افغانانو ته قبول وړ نه دي. او د دې به تر مرګ ورځې پورې موږ په دې شیونو وړاندې ولاړ یو چې تر څو پورې زموږ د خویندو میندو مکتبونه دې ته نه فعال شوي، زموږ 3 رنګه ملي بیرغ، زموږ ملي سرود، قال حرکات ته سپارل او قانون اساسي، والله کې د سره دا حکومت ته یو ورځ نه ومنم. زما د ځوانانو نه به خوشحالي نه لې. 50 کاله دا وطن په وینو کې لمبېدلی دی. زما ځوانان خوشحالي غواړي. ته خپله عشق معشرت کوه په بار کې او زما په وطن باندې د تورې نور راښکته کړي. موږ د جنګ خلاف یو، څوک چې جنګ غواړي په افغانستان کې د هغې خلاف یو، خو د دغه شیانو ستا هم خلاف یو.
او که ته دا شیونه نه منې نو ستا او د هغې منصوبه د یو شی ده بېرته غواړي چې افغانستان ته جنګ راولي بیا 21 کاله مخکې 22 کاله مخکې همدا ستاسې د غلطیانو د وجه جنګ راغی افغانستان ته زموږ وطن هغه شانې شو اوس بېرته هماغه دا کارونه کې نو زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم فقط یې نننۍ ورځ داسې ده چې افغانانو پښتنو وروڼو په ښکته وطن مقبوضه افغانستان کې موږ پښتونخوا نه منو دا مقبوضه افغانستان دی دا د افغانستان حصه ده ښکاره خبره درته کوم په دغه کې چې دا کوم عمل روان دی زه غواړم چې وزیر ګیلمن درته یو داسې خلکو سره مخه ده چې نه پکې حیا شته نه پکې اسلامیت شته نه پکې انسانیت شته د ماشومانو نه دوی ویډیوګانې کوي د ښځو نه دوی ویډیوګانې کوي د ځوانانو نه دوی ویډیوګانې کوي او بلاکمین کوي قسم په خدای نه چې ته خو به د ټوپک په ماشه باندې په دې باندې په وزیر ګیلمن یا په نورو پښتنو باندې د ویډیوګانې وکړي خو یاد ساته چې داسې وخت به راځي چې د ټوپک په شپېلۍ باندې به ستا نه هغه د 93 زرو چې پرتګول او کمیسیون یې د نویست هغه تاریخ به انشاءالله تا نه مه ګیرم ته څه فکر کې چې دا پښتانه افغانان بې غیرته تا ته به ګوري انشاءالله وخت به داسې راځي چې د منډې ځای به دې ورکړي د پناه ځای به دې ورکړي دا هېڅکله موږ تا دلته نه قبلو تا په دې وطن باندې قبضه کړې ده دا د افغانانو د لر او بر افغانانو وطن دی دا د احمدشاه ابدالي وطن دی امیر تر اباسیره پورې دا ټول لر او بر یو افغان دی په دې کې به اختیار هم زموږ وي ته مېلمه یې انشاءالله یو ورځ به ستا کډې موږ بارو نو ډېرې خبرې نه غواړم چې ویې کړمه ځکه چې نور خلک هم خبرې کوي بیا دې تاسو ته د استقلال ورځ مبارکي ویم